بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه قبول کړئ له اوسنابرګ څخه. دغه د بس ته انتظار یم، انشاءالله 2-3 منټه کې راځي. د دې ځای تر کسل څومره سفر ده، څنګه لارې دي او څه شی سره سړی مخ کېږي، نو دا سفر به ټول تاسې په شریکه باندې راسره ګورئ. ویډیو کې تر اخره راسره پاتې شئ. دا هم اوس په خیر راورسېدم بانوف ته. دا د اوسنابرګ بانوف ده. د دې نه بیا کوم ټرینونه هم چې دي ټول په وخت دي، هغه هم وختونه دي. مطلب چې دا ټرین په دومره بجې دغه ښار ته ځي. دلته یو خپل ایپ لري ډي بي په نوم باندې، هغه چې کله ته خلاص کړي هغه کې ښه ولیکي زه دې ښار ته ځم، هغه بس نمبر ټیم هر شی درته ښیي. بیا چې کله بانوف ته راشئ، بانوف کې دلته هر شی لیکلي. اوس دغه کې به انشاءالله موږ حرکت کوو او دا بل یو طرف ته کوم ټرینونه چې دا د بل کوم ښار نه راغله، نه پوهېږم چې کوم طرف نه راغله. ښه غټ بانوف ده. نو راځئ چې مخکې څه کېږي ګورئ. دا اوس ټرین ده کوم ته چې زه اوس راوختم، هم دغه ټرین ده چې دا ټرین د دې ځای نه حرکت کوي او ډوزلډورف په نوم یو ښار دی، هغه ته ځي. هغه نه ورسره بیا ټرین چینج کېږي، بل ته وخېږم. دا د اوسنابرګ نه سفر شروع شو مخته. دا هم په خیر راورسېدم د مونسټ بانوف ته. خلک راکوسلو ټرینونو نه. د دې نه بیا د ما بل اوس ټرین چینج کوم، هغه کې بیا مخکې سفر کوم. دلته یو بل شی تاسو باندې وګورم. دا شی خو سم سوی برج کې خو د ریډ په وجه در باندې ګورم. دلته دا بوتلې لګېدلي او ماشینونه لګېدلي دي. دا مطلب دې ځای نه روپۍ ورلېږي، دې ځای نه چینج ورلېږي، دې ځای نه نوټ ورلېږي. بیا چې دغه سره کوم نمبر شی لیکلی یا نمبر پکې هغه کې وایي او ډایرکټ سامان ښه درته رسېږي. خو دا د بازار نه تقریبا هر شی چې په بازار کې په 1 روپۍ دلته په 2 روپۍ، یعنی یو په 2 فرق لري. که په 2 دلته په 4 یو کال ته په 50 سنټ دلته په 1 روپۍ هغه شی. نو دا شیان بیا دومره فرق کوي دلته. نو زما چې بل ټرین رانه میس نه شي، همدغسې مخکې ویډیو راسره ګورئ. بیا چې کله هم کوم طرف ته تلئ نو تاسو سره به ډي بي کې لیکلي چې کوم ټرین نمبر هم ده، یعنی 9 نه تر 18 پورې به دې کې لیکلي دي، 2 نه تر 3 پورې. دلې د هغې څو نښانونه ورته لیکلي که 2 نه 3 پورې کوم ګلاش ته شي، یعنی کوم سټیشن نمبر یې هغه ته بیا داسې مخکې ځای هلته پیدا کېږي، او د 9 نه تر 18 پورې دې طرف ته پیدا کېږي. دغه دې لپاره ورته لیکلي. او دا 4م سی ډي ده. 4م کې که ځئ بیا دې ځای نه پورته شي وخېږئ، هغه ځای کې دا مکمل معلومات لیکلي. دا همدغه د مونسټا هغه ده بانوف ده. نو زه مخکې چې کوم بانوفونه چینج کېږي هغه بانوفونه در باندې ګورم چې په کوم ځای کې کوم بانوف څنګه جوړ شوی ده. نو دا بانوف ډېر زیات ښه جوړ ده. د اوسنابرګ نه د ما په خیال چې دا ښه جوړ ده، ښکلی جوړ کړی، ډېر کار په دې بانوف باندې شوی ده. نو ما څنګه چې خپل ټرین وکوته، ما بل ټرین راځي په عادته به 11 بجې او 8 منټه باندې. نو دې کې اوس نسته، لا لیست نه لګېدلی. نو زه باید انتظار وکړم تر هغه وخته پورې. اوس بجې چې دي تقریبا څو بجې، اوس 10:30 بجې دي، یعنی 8 منټه انتظار ده کې بل ټرین کې. بیا د مثال په طور که تاسو په یو شي باندې نه پوهېږئ، د تاسو معلوماتو لپاره ما یو پاڼه هم راواخیسته. دلته ورځئ ډي بي انفارمیشن ته، هغلته انفارمیشن دفتر یي، معلومات درکوي. هغه څه ځئ دې ځای نه دې ښار ته تګ غواړم، هغه بیا داسې یو پاڼه درته پرنټ کوي. په دې پاڼه کې بیا هر شی درته لیکلي سي. اول ته دې ځای نه یعنې 4م ګلاش نه سپرېږي RE2 به دی، د هغه نمبر وي د ټرین، او په 10 بجې او 10 دې ځای ته رسېږي. دلته باید ته کوس ترې بیا 45 منټه ته انتظار کوې. په 11 بجې او 8 منټه د بل بس راځي ګلاش 3 نه. بیا به ځان ته ګلاش 3 پیدا کوي، هغه ته به ورځي، هغه دې بیا وړي هغه هم بانوف ته. هغه کې به په 11 بجې او 4 رسېږي، 3 منټه باید انتظار هلته وکړې. په 12 بجې 7 منټه بل راځي. شپږم ګلاس نه بیا سپرېږي. همدغسې دا یو ترتیب وي.
داسې کله ته نه پوهېږې یا ډي بي کار نه کوي یا انټرنیټ سړي سره نه وي نو بیا کولی شي چې انفارمیشن دپاره ورسي دغو ځایو ته د انفارمیشن آفیس ته هغه هم بیا په دې شي باندې پوه کوي. ښه نو لکه څنګه مې چې په تاسې باندې ټیم وکوتو چې د ما په بل سفر کې لږ ټیم و 40-45 منټه نو په همدې خاطر زه راووتم د باندې ما یې بارانی ساحه هم په تاسې باندې وګورم دا ګوره پاسه بانوف هم لیکلی ده نو په دې کې بیا د ما سره په ټولو ویډیوګانو کې تر اخره پورې پاتې شئ اکاونټ سره فالو کوئ چې په تاسې باندې ټوله جرمني وګورم لکه دوی راځي هغلته موږ او تاسې هېوادونو ته راځي او په خپلو خلکو باندې افغانستان ګوري نو موږ چې اوس دلته راغلي یو موږ باید په خپلو خلکو باندې جرمني وګورو نو اکاونټ سره فالو کوئ زه ګرځم راګرځم نور ښه ښه ځایونه هم در باندې ګورم. دا هم بیا د مونسټر د ښار کوڅې دکانونه هوټلونه دي یو خو دلته په دا هوټلو باندې بیخي دومره ډېر کار شوی ده په دې مونسټر کې هوټل یا هر ښار یې شته خو دلته خو چې څنګه له بانوف راوځې بس په لیکه باندې. او یو بله خبر د معلوماتو لپاره دلته خلک سایکل بیخي زیات استعمالوي سایکل استعمال بیخي زیات ده او زه یې نه پوهېږم د خلک سره وځي دا خپل خپل سایکل په دې کې څنګه پېژني تاسې کتلی شئ څومره ډېرې سایکلې ولاړې دي او دا خلک بیخي زیات د سایکل استعمال کوي هوا هم نوره فکر کوم په یخېدو ده. دا مخامخ تاسې کولی شئ د ما سره وګورئ یا مونسټر هافټ بانوف چې مخامخ لګېدلی ده غاټ او په هغه باندې دا د بلډینګ په سر باندې غټ غټ لیکل شوی ده هافټ بانوف. دې چې بسونه هم ډېر ښه دي د هر سټیټ بسونه بیا خپل رنګ لري لږ بدل دي دې چې بسونه هم ډېر مزېدار دي ډېر ښه ښکاري مخامخ ګوره یو سور رنګ کې دي یو په دې شین رنګ کې دي دواړه یې ډېر ښکلي ښکاري. ما هم نور وخت په ختمېدا سم دغه 3 نمبر نه به د ما ټرین ځي بازار نه بېرته راوختم هلته به اوس لیکلي چې په 11 بجې 8 منټو به ما ټرین راته بلکل هغه د 11 بجې 8 منټه لږ وخت پاتې دی 13 منټه پاتې نور رسید بس راځي ټرین راځي وبخئ. دا هافټ بانوف ته راورسېدم په خیر هلته به اوس بیا هغه چینج کوم ټرین بل ټرین ته به خېږم دا هم په خیر ترې راکوز شوم اوس په دې بل بس کې تقریبا 3 منټه خواوشا ټایم ده نو د هغه په خاطر باندې باید زه لږ انتظار وکړم نو کله زه انتظار کوم یو غومره وخت به زه لږ دا د هافټ بانوف داخل در باندې وګورم چې دا څنګه ځای ده. دا بانوف هم دومره ښه خو نه ده بد هم نه ده خو مونسټر بانوف ډېر ښه و دغو ته په کتلو باندې هغه بانوف ډېر ښه جوړ و. نو اوس اوس د باندې څه حال دی باندې ځای ګورو دغه هم بیا د باندې ساحه ده پارکینګونه دي موټرې ولاړې دي خو دا بانوف دومره په های لیول نه ده جوړ لکه نور شي فکر کوم چې دا به ښار وړکایي او که دا بانوف به د ښار نه وتلی ډېرې نه پوهېږم او مخامخ د پنجابیانو غږ کې راځي شاته یو پنجابۍ فیملي روانه ده موبایل ورته نیول به لږ نامناسب وي. مخامخ ډي بي ګورئ دا ډي بي داسې ایپ ده چې دې کې مکمل د هر شي معلومات دي مطلب د سفر په اړه چې کوم چې ته ځم څه ټایم باندې بس راځي څه ټایم باندې ټرین راځي څه ټایم باندې AC راځي AC هغو بسونو ته چې هغه 300 ګمان کوم خواوشا سپیډ لري او یغو ټیکټونه بیا لږ ګران وي دا نور په نسبت باندې. دغه ځای هم د دې نه اوس مخته ځو بل بانوف ته نو چې هغلته کله ورسېږم بیا هغه ځای هم شریکه سره ګورو چې څنګه ده.
لکه څنګه مې درته وویلې چې دوی راځي د موږ او تاسې وطن ته په خپلو خلکو د موږ وطنونه ګوري. موږ اوس دلته راغلي یو، موږ باید په تاسې باندې دا وطنونه وګورو. نو که غواړئ چې ټول ښارونه هر ځای وګورئ چې دا څنګه هېوادونه دي، څنګه خلک ژوند کې کوي، نو باید ما سره فالو کوئ او یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ. که په ټیک ټاک کې کومه ویډیو پوره نه وه نو ټیک ټاک د ما په پروفایل باندې کلیک کوئ، هلته یوټیوب لینک ده کې هغه لینک باندې کلیک کوئ، هغه نه تاسو کولی شئ چې د ما یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته مکمله ویډیو وګورئ، ځکه ټیک ټاک کې مکمله ویډیو نه چلیږي. یو خو ویوز نه اخلي، بل فکر کوم چې اپلوډ کېږي به هم نه، ځکه دا باید 10 منټه ویډیو یې خواوشه. دا هم د بانوف د داخل حصه ده، هغه د هم بانوف دې جنه ټکټونه اخیستل کېږي. دا د ټکټو ځای ده، دې جنه ټکټ اخیستل کېږي، خو د ما سره ټکټ شته، نو په دې خاطر زه نه غواړم بل ټکټ واخلم. که دا نوي کسان چې کوم راځي دا باید په دې پوه شي، دا هر شی په ډي بي کې څه دا پاڼه ما دې لپاره پرنټ کړې چې ایپ کې مطلب دا په همدې سیسټم باندې لیکلي ډي بي کې چې اوس زه دغه هم بانوف کې ولاړ یم، شپږم ګلاس شپږم کې، او آر ای 11 د موټر نمبر ده، او دا په څو بجې دي دلته ورته لیکلي 12 بجې 2 منټه. دا بورډ ده، آرام وایم، دا بورډ ده درته معلومي چې په 12 بجې 2 منټه، یعنې تر 12 پورې راځي آر ای 11 کسل ته دي دا ډایرکټ ده. نو دا د دې جنه تاسو کولی شئ چې په دې شي باندې ځان وکړئ. او دا شپږم بورډ ده، شپږم بورډ ته به ځان راوښوئ، بورډ ته به وګورئ، خپل ډي بي ایپ ته به وګورئ، یا هم که دا پرچه د هغه نه راخیستې وي انفارمیشن پوینټ نه، د هغه نه هم تاسې کتلی شئ. دا هغه ده، اوس په خیر د هغه جنه راورسېدم د کسل بانوف ته، او دې جنه به اوس بیا ځان چینج کوم یو بل بس ته، او یو بس نه انشاءالله تر خپله ځایه پورې رسېږم. دا ویډیو تر دې ځایه پورې وه، بلې ویډیو پورې د الله په امان، د ښه وخت د خوشحاله ژوند په هیله.